چې غلا سړی وکړه 1 روپۍ چې پردی څوک غلا کړي په شهادت هم خدای نه ورماف کوي په حج هم خدای پاک نه ورماف کوي چې تر څو په ورځ د قیامت باندې د دغه سړي لمنځونه نیک عمل یې هغه ته نه وي ورکړی شوي دغه چې خدای پاک نه معاف کوي چې چا حق خوړلی په قیامت کې به د ده ټول منځونه عبادتونه یې هغه ته ورکول کېږي چې په هغه نشي خلاص بیا به د هغه ګناه یې راخیستل کېږي ده ته به یې ورکول کېږي چې ګناه پېټه یې ښه دروند چې بیا به جهنم ته ځي سودخور چې سود کوي دومره لویه سزا یې ده دومره الله په ناراضه کېږي 1 روپۍ د سود چې څوک وکړي په یوه روایت کې راغلي لکه 15 وارې چې زنا وکړي په یوه روایت کې راغلي دي لکه 1 روپۍ چې د سود څوک وخوري لکه د خپلې مور سره چې په حرم شریف کې 80 وارې زنا وکړي دومره الله تعالی په ناراضه کېږي چې غیبت وکړي د مسلمان پاتې شاب چې غږیږي غیبت وکړي د مسلمان دا داسې مثال لري لکه د خپل مړه ورور غوښه چې خوري په ورځ د قیامت به وایي یو مړی ورته پروت وي بویونه به تر ځي الله به ورته اوسې وخوره دا غوښې چې په دنیا کې د پاتې شا غوښې خوري اوس د دغه مړي غوښې وخوره په قیامت کې به هغه د مړي غوښې خوري هغه بویونه دا به ټول دغه سزا به خدای پاک ورکوي دین د اسلام د الله دین ده د الله دین ده نو الله تعالی وی زه لیونی درته ښکارېږم چې دا دومره غټ اسمان دا دومره غټه مځکه دا ټوله دنیا نظام یې چې جوړ کړی ده افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون الله وی تاسو دا خیال کوئ دغسې عبث مې پیدا کړي د ساتیریو دپاره مې پیدا کړي د ګناهو دپاره مې پیدا کړي ما ته به نه راځئ زه به د حساب نه در سره کوم دا جنت و دوزخ ما دغسې پیدا کړي دي چې یوه خیمه څوک یوه ورځ ودري بې فایدې ودري خلک یې لیونی بولي الله تعالی دا دنیا 50,000 کاله زندګي ده د ټولې دنیا دا 50,000 کاله دا نظام چې چلوي دا دغسې عبث پیدا کړی او دغه الله نه پټېدی نه شو دلته خو په دنیا کې پټېدی شو هغه لږ بوټې نه یې خواته چې څوک هم نه ویني که چا غلا اراده وکړه غلا کړی شي د انسانه پټېدی شي چې لږ بوټي یې خواته هم غلا کړی شي خدای نه خواسته که یو څوک د هغه ونه شاته اوس په زنا لګیا شي هلته موقع پیدا کړي خلک یې نه ویني زنا کړی شي ولې خو خلک یې نه ویني د خلکو نه خو پټېدی شي په یوه پردي شاته هم پټېدی شي د شپې په تیاره کې هم پټېدی شي په لرې ځای کې هم پټېدی شي الله تعالی په توره شپه کې دا کنکای میګتون چې روان وي دغه نه خو کنکای مثال نشته موږ پوهیږي دا کنکای میګتون چې روان وي دا تک تور میګتون الله تعالی یې وینیم د پښې څپه یم اوري په پښه کې دننه مازغه یې ویني پټېدی شو یو ځای دې پټې شته په ورځ د قیامت باندې به دا مځکه په موږ شاهده وي یوم یذین تحدث اخبارها الله تعالی ورته ته بیان کړه دغه انسان په تا څه کارونه کړي دي چې څه یې په زندګي کې کړي دا مځکه به لګیا شي چې یا یې په ما لمونځ کړی یا یې په ما غلا کړی مثلا یا یې لمونځ کړی یا یې زنا کړی چې څه یې کړي هغه به ټول دغه مځکه شاهدي ورکړي د مځکې نه موږ شی پټوی شو دا شپه ورځ زمانه د دغه نه الله پوښتنه کوي ورځې په تا کې څه کړي دي شپې په تا کې څه کړي دي نه په شپه کې څوک پټېدی شي د شپې نه نه په ورځ کې پټېدی شي د ورځې نه دا ورځ او شپه دا به په انسان باندې شاهدي ورکوي د خپل اندامونه چې په لاس دې څه کړي لاس به لګیا کېږي غږېږي به چې په پښه دې څه کړي پښه به غږېږي چې په سترګو دې څه کړي په غوږو چې کوم اندام دې کومه ګناه کړې ده دغه به په ورځ د قیامت باندې شاهدي در باندې درکوي دستا خواري وستا مهنت نه قربان دستا د مینې محبت نه قربان دستا خواري